او دې کې شک نشته د غره خلک یو او دې کې شک نشته د غره خلک یو په ښایستونو باندې مړه خلک یو اما دا چرته کې بدنامه نشم اما دا چرته کې بدنامه نشم اما د مونږ پښتانه خلک یو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه راسره د ملاګورو د سیمې یو ځوان فکر او زلمی شاعر په دغه پښتنو مین په پښتنه خاوره مین په پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی نو ډېر وخته مو نه اخلم راځئ چې په خپل پروګرام کې عمادالدین عماد صاحب ته هرکلی ووایو عمادالدین عماد صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی ووایو السلام علیکم وعلیکم السلام انضمام صاحب ډېره مننه او یقینا ډېر خوشحاله شوم چې د دومره لرې نه ستاسو تکلیف وکړو او راغلی موږ دپاره او بلکې د ادب دا دنیا ډېر خوشحاله شوم چې لا اوس هم تر و تازه ده او ستاسو غوندې ځوانان د دې مرسته کوي ډېر خوشحاله شوم ډېره مننه ډېره مننه عمادالدین عماد صاحب په خپل پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوو ژوند به هم پوښتو خو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو ټول نه ډومبی راسره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېره زیاته مننه به ولې نه د غزل نه مخکې به درته یو څو شعرونه او د هغې نه مخکې به درته یو دوه ټپې وکړمه څه په دې ډول دي چې ما وې په مینه کې مزې دي ما وې په مینه کې مزې دي خبر ترې نه وم چې ځواني بربادوي نه چې مې د تورو زلفو وارو د چا به کارو چا به هسې غږ کوونه او مورې کوچیله مې ور نه کې زه به مورې کوچیله مې ور نه کې زه به وخان ساتم که ځان به جوړومه مننه وایي په دې کې تا ته ګناه نشته ګناه زما وه چې په تا مینېدمه ډېره مننه د غزل نه مخکې به درته یو څو شعرونه ووایم چې دا ستا دپاره زه په ځان یې ما ده دا ستا دپاره زه په ځان یې ما ده راولم هر وخت پیریان یې ما ده ما چې به وویل قربان لیونی دی به هم وویل قربان یې ما ده مننه دا ستا دپاره زه په ځان یې ما ده راولم هر وخت پیریان یې ما ده ما چې به وویل قربان لیونی دی به هم وویل قربان یې ما ده مور مې اکثر دغه دعا کړي راته تشې د ټولې دنیا خانې ما ده ډېره مننه او دا یو غزل دی چې ځان ترې رانغاړمه بس نور ملګرو ځان ترې رانغاړمه بس نور ملګرو زما یې ختم کو زړه زور ملګرو مننه او بیلتون مو چرته هم کلار نه پرېږدي بیلتون مو چرته هم کلار نه پرېږدي ورانوي زما د زړګي کور ملګرو دا چې کامیاب ګرځم په هره لاره دا چې کامیاب ګرځم په هره لاره دا مې دعا ده پلار او مور ملګرو مننه او د چا نظر د پښتونخوا وغلي د چا نظر د پښتونخوا وغلي پرې لګېدلی دی سور اور ملګرو مننه او ګودر ته لاړم یو شیبه ودرېدم ګودر ته لاړم یو شیبه ودرېدم خو پکې نه و د چا شور ملګرو مننه او دا ځینې خلک هسې داغ لګوي زما په سپینه لمن تور ملګرو مننه او پرون مو یو بل ته ښه ډېر وکتل پرون مو یو بل ته ښه ډېر وکتل زړه د عماد نشو ټکور ملګرو ډېره مننه او دا تازه کلام به در سره شریک کړم او بیګا مې جوړ کړی دی چې جانانه ووایه چې څه درکړمه جانانه ووایه چې څه درکړمه چې زړګی دې را چې درله زړه درکړمه جانانه ووایه چې څه درکړمه زړګی دې را چې درله زړه درکړمه ملنګه ځه دلته کې را چې نشي ملنګه دا ځلې چې اوړه درکړمه ملنګه بیا دلته کې را چې نشي ملنګه دا ځلې چې اوړه درکړمه او پر هر پرې ځان له د زړګي وګنډه پر هر پرې ځان له د زړګي وګنډه ویلي راشه چې ویښته درکړمه مننه پر هر پرې ځان له د زړګي وګنډه ویلي راشه چې ویښته درکړمه تصویران پرېږده که یادګار یې ساتې تصویران پرېږده که یادګار یې ساتې که دې وي خوښ چې څو باڼه درکړمه مننه او ځمکې بیخي دې مړېده نشته دی ځمکې
بیخي دې مړېده نشته دی ځمکې که ډېر هم پښتانه درکړمه مننه او ګودر ته راشه بهانه جوړه که ګودر ته راشه بهانه جوړه که په سرو منګلو چې اوبه درکړمه اما د بیا زمونږ کوڅې له راشه اما د بیا زمونږ کوڅې له راشه چې دیدن بیا درله پوره درکړمه ډېره مننه اماد صاحب په پروګرام کې به درنه دا پوښتنه لومبی وکړو چې ملګرو سره دا شریک کړئ چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی دی ولې نه او زما خو د غزل آغاز چې کله و نو د کال 2010 نه و د غزل آغاز مو د دغې نه کړی و ډېره ښه ده اماد صاحب په ادبي دنیا کې مو استاد څوک دی په اوله کې چې کوم غزل څوک جوړ کړي هغه په خپله استاد وي او فلحال خو موږ غزل لیک کوو بس په خپله ورته بهر او وزن برابرو ډېره ښه ده عمادالدین عماد صاحب په پروګرام کې را سره دا هم شریک کوي چې د خپل ژوند نه څومره مطمئن یي د خپل ژوند نه خو الحمدلله ډېر مطمئن یو بس ژوند دی دغه رنګ روان دی په سلګو دی او د ژوند په دې سختو حالاتو کې ترې مزې اخلو ټیک ده ملګري به دغه تمه لري چې د عماد نه به نور شعرونه هم اورو نو بلکل نور شعرونه ورته هم ډالئ ولې نه یو غزل دی چې هغه چې څه کوي هغه دې وکړي هغه چې څه کوي هغه دې وکړي زما په زړه باندې قبضه دې وکړي مننه او خیر دی پروا نشته دی مړ مې دې کوي خیر دی پروا نشته دی مړ مې دې کوي خو راله خپله جنازه دې وکړي مننه او یا دې رقیب واخلي یا ما دې واخلي یا دې رقیب واخلي یا ما دې واخلي بس په دې دواړو کې یوه دې وکړي مننه او اول دې ما په خپلو لاسو مړ کړي اول دې ما په خپلو لاسو مړ کړي او بیا دې راشي تماشه دې وکړي مننه او چې په عشق کې په دار کېږم که نه چې په عشق کې په دار کېږم که نه را سره مینه پوښتنه دې وکړي مننه او داجي ته ووایه ما دا خوښه ده داجي ته ووایه ما دا خوښه ده مورې پرې زر راله جرګه دې وکړي مننه او ورسره ډېره ښایسته ښکارېده ورسره ډېره ښایسته ښکارېده که کوي بیا توره جوړه دې وکړي مننه او ریباره نوی کور یې نه پېژنم ریباره نوی کور یې نه پېژنم نښې یو څو په دروازه دې وکړي مننه او چې به ویل مې درته مه کړه مینه چې به ویل مې درته مه کړه مینه اوس د حالاتو مقابله دې وکړي مننه او د کسر شعر دی چې ریباره ته عماد ته ووایه لږ هېڅ هم ونه کړي حوصله دې وکړي ډېره مننه ملګرو ادبي ګلونو پروګرام مقصد دا دی چې خواره واره رنګونه راټول کړو تاسو سره په دغه شیشه باندې شریک کړو په دغه سلسله کې نن راغلي د ملاګورو سیمه را سره ناست عمادالدین عماد دغه زلمی شاعر عمادالدین عماد صاحب پروګرام کې درنه د یو غزل غوښتنه بله کوم نو بیا به پروګرام راټولو ولې نه ډېره مننه او غزل څه داسې دی چې ارشاد راشه لاس مې په زړه کېږده ته مې زړه یې ته مې ځان یې راشه لاس مې په زړه کېږده ته مې زړه یې ته مې ځان یې او جي تا سره مې لګي او جي ته راباندې ګران یې مننه راشه لاس مې په زړه کېږده ته مې زړه یې ته مې ځان یې او جي تا سره مې لګي او جي ته راباندې ګران یې نن ملا ویل یارانو چې په هر ځای کې مې ستایه نن ملا ویل یارانو چې په هر ځای کې مې ستایه ما وې ولې به دې ستایم ولې ته څه باچا خان یې ډېره مننه نن ملا ویل یارانو چې په هر ځای کې مې ستایه ما وې ولې به دې ستایم ولې ته څه باچا خان یې او جي تا سره مې لګي او جي ته راباندې ګران یې مننه او ته د هېڅ هم قابل نه یې ته د هېڅ هم قابل نه یې فیصلې کولی نه شې کړې دوه خلک په جګړه ته دا څنګه مسلمان یې او جي تا سره مې لګي او جي ته راباندې ګران یې مننه او شعر دی چې مړه خلکو پسې مزه مړه خلک خو به وایي مړه خلک لیوني دي ته مې زړه د کلي خان یې او جي تا سره مې لګي او جي ته راباندې ګران یې مننه او د کسر شعر دی چې ښه په جار وایم ما ده د دنیا خلک دی واوري ښه په جار وایم ما ده د دنیا خلک دی واوري بس یو ته زما جانان یې بس یو ته زما جانان یې وسلام
ډېر ښه ډېره له ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو سر ته رسي. دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، پیج هم لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. بالویله امان. وانا فاش احلم بطريق